د خبریالانو خوندیتوب نړیواله کمیټه طالبان دې د خبریالانو نیول بند کړي. سلام، ستړي مشئ، پوره حال په ویډیو کې راسره وګورئ. د خبریالانو د خوندیتوب نړیوالې کمیټې CPG له طالبانو غوښتنې چې د خبریالانو نیول بند کړي او پر رسنیو لګول شوي بندیزونه لرې کړي. یادو کمیټې دوشنبې د مارچ په 28مه نیټه په خپل ویب سایټ کې ویلي چې طالبانو د شنبې ورځې راهیسې 7 خبریالان او د مطبوعاتو کارکوونکي نیولي او بیا یې بیرته خوشي کړي دي. کمیټې زیاته کړې چې طالبانو په افغانستان کې دننه سیمه ییزو مطبوعاتو ته امر کړی چې د نړیوالو مطبوعاتو خپرونې دې بندې کړي. طالبانو همدا پرون په کندهار کې د ملت غږ تبسم زما او څانګې راډیوګانو په دفترونو چاپۍ وهلي دي او ګڼ شمېر کارکوونکي له بیولو او څېړنو وروسته بیرته خوشي کړي دي. په دغه رسنیو تور پورې چې د موسیقي د نه خپرولو په اړه یې د طالبانو تګلارې او اصول نه دي مراعات کړي. د خبریالانو د خوندیتوب کمیټه له طالبانو غواړي چې نیول شوي ټول خبریالان دې ژر تر ژره خوشي کړي او د تل لپاره دې د مطبوعاتو کارکوونکي نیول کېدل بند کړي.